الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترمو د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو ورونو، غیر مقلدین وکټوریان د ابلیس پیروان په تاسو باندې دا اعتراض کوي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د قرآن او د حدیث په مقابله کې په خپله رایه باندې عمل کولو. په دې کې به د الله پاک په توفیق باندې زه تاسو ته لږه تشریح وکم، تاسو ته به معلومات وشي چې په قرآن او په حدیث باندې صحیح عمل کوونکي وابیان دي او که د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدین دي او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په خپله دی. دا خبره خو صحیح ده چې امام صاحب د قیاس استنباط او د اجتهاد نه کار اخیستلو قیاسات یې کړي دي، لیکن دا کار یې کله کولو؟ استنباط او قیاس او اجتهاد امام صاحب کله کولو؟ نو ګوره د امام ابو حنیفه رحمه الله خپل بیان درته پیش کم. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي: آخذ بکتاب الله فما لم اجد فبسنة رسول الله فإن لم اجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله اخذت بقول اصحابه آخذ بقول من شئت منهم وادع من شئت منهم ولا اخرج من قولهم الى قول غيرهم. فاما اذا انتهى الامر وجاء الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فاجتهدوا كما اجتهدوا. تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 388. یعنی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې زه اول په کتاب الله عمل کوم، او که په کتاب الله کې مې حکم ونه موندلو نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل کوم، او که په سنتو کې مې حکم ونه موندلو نو بیا د صحابه رضی الله راخلم، صحابه رضی الله عنهم دا هوی اقوال راخلم، او د اختلاف په صورت کې د یو صحابي قول راخلم، او د صحابه د اقوالو نه نه وځم، او چې معامله تابعینو ته راورسیږي نو بیا زم د هغوی په شان اجتهاد کوم. دا ما درته خلاصه د دې معنا ذکر کړه. همدا مضمون ابن عبدالبر رحمه الله هم ذکر کړی دی په الانتقاء صفحه 143 کې، او د غیر مقلدینو شیخ الکل مبارک پوریم ذکر کړی دی په تحفة الاحوزی صفحه 82 کې. همدارنګه ابن حجر مکی او مولا قری رحمهم الله لیکي چې ان كان في المسألة حديث صحيح تبعه وان كان عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله فكذلك وإلا قاس فأحسن القياس. الخيرات الحسان صفحة وشبيته او زير الجواهر جلد 2 صفحة 402. يعني امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي، او دارنګه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هم عصر او شاګردان فرمایي چې که په مسأله کې به صحیح حدیث وو نو امام صاحب به اتباع کوله، او که د صحابه او یا د تابعینو څخه به د مسلې حکم را معلومېدلو نو بیا به هم د دوی پیروي کوله، او که په دې هیڅ کې به ورته حکم پیدا نه شو نو بیا به قیاس کولو او اجتهاد به کولو، او ډېر ښکلی قیاس به وکړو. همدارنګه علامه ذهبي رحمه الله د امام یحیی بن معین په طریقه د امام صاحب نه نقل کوي چې آخذ بکتاب الله فما لم اجد فبسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإن لم أجد فبقول أصحابه آخذ بقول من شئت. وأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وعطاء فأجتهد كما اجتهدوا. مناقب أبي حنيفة تبع مصر للذهبي صفحة 2. یعنی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې زه اول په کتاب الله عمل کوم. نو داسې حکم په کتاب الله کې نه پیدا کیږي چې امام صاحب پرې عمل نه کړي، او امام صاحب فرمایي چې که په کتاب الله کې مې حکم ونه موندلو نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کوم، او که په سنتو کې مې ونه موندلو نو بیا د صحابه اقوال راخلم، او د اختلاف په صورت کې د یو صحابي قول راخلم، او د صحابه د اقوالو نه وروسته چې معامله تابعینو ته ورسیږي نو بیا هم زه د هغوی په شان اجتهاد کوم. امام عبدالوهاب شعرانی رحمه الله او امام ابن حجر مکی رحمه الله او امام سیوطی رحمه الله د امام صاحب نه رانقلی چې امام صاحب فرمایلی دي چې ما جاء عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بأبي هو وأمي فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه تخيرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. میزان جلد 1 صفحه 9. الخيرات الحسان صفحه 20.
تبیز الصحیفه صفحه 22 یعنی امام سے فرمای کوم حکم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي زما مور او پلار دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قربان شي نو هغه زه په سر سترګو منم او کوم حکم چې د صحابو نه ثابت وي نو موږ د دوی په اقوالو کې یو قول غوره کوو یعنی چې اختلاف د صحابو په مابین کې او کده غیر صحابي قول وي نو موږ هم د هغوی په شان انسانان یو یعنی چونکې زه هم تابعیم او د اجتهاد ملکه لرم نو ماته د نورو مجتهدینو تابعینو سره د مناقشې حق شته حافظ ابن عبد البر هم همدې ته ورته الفاظ را نقل کړي دي الانتقاء صفحه 144 طبعه مصر دارنگی ابو حمزه السکری رحمه الله فرمائی چی سمعت ابا حنیفة یقول اذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اخذنا به واذا جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم تخيرنا واذا جاءنا عن التابعين زاحمناهم الانتقاء صفحه 144 لابن عبد البر واللفظ له دارنگی تبیز الصحیفه صفحه 26 الجواهر المضیه جلد 2 صفحه 209 یعنی ابو حمزه رحمه الله فرمایي چې ما په خپل د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه واوریدل چې هغه فرمایل چې کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مونږ ته ملاو شي نو مونږ ور باندې عمل کوو او کله چې د صحابه او اقوال وي نو په هغوی کې یو غوره کوو او که د تابعینو اقوال راشي نو په هغوی کې مزاحمت کولی شو دارنگی مولا علی قاری رحمه الله د امام سے مذکور قول په داسې الفاظو باندې را نقلی چې ما جاءنا عن الله ورسوله لا نتجاوز عنه وما اختلف فيه الصحابة اخترناه وما جاء عن غيرهم اخذنا او تركنا ذیل الجواهر جلد 2 صفحه 403 یعنی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام د حدیث نه ذره بره موږ مخالفت نه کوو د یو حدیث نه موږ مخالفت نه کوو او چې د صحابو اتفاقی قول وي د هغې نه مخالفت نه کوو البته چې د صحابو په مابین کې اختلاف وي نو بیا د یو صحابي قول ته ترجیح ورکوو او د صحابو نه وروسته چې د تابعینو اقوال وي نو امام سے فرمایي چې زم تابعیم او ملکه د اجتهاد لرم لهذا زه به اجتهاد کوم دارنگی امام ابن حجر مکی رحمه الله او مولا علی قاری رحمه الله هغه فرمایي چې لیس لاحد ان يقول برأيه مع كتاب الله تعالى ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع مجمع عليه اصحابه الخيرات الحسان صفحه 20 ذیل الجواهر جلد 2 صفحه 403 یعنی د کتاب او د سنت په مقابله کې هیڅ چاته هم د رای حق نشته او همدارنګه د صحابو د اجماع په مقابله کې هم هیڅ چاته د رای حق نشته د دوی په مقابله کې به د هیڅ چا رای نشي منلی مولا احمد ابن مصطفى د امام صاحب قول په داسې الفاظ را نقلی ما جاءنا عن الصحابة فعلى الرأس والعين وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال مفتاح السعادة جلد 2 صفحه 8 یعنی د صحابه قول ما ته په سر سترګو مقبول دی زه د هغوی د قول په مقابله کې په خپل رای عمل نه کوم البته که د تابعینو قول راشي نو هغوی بیا تابعین دي مجتهدین دي او زم مجتهد یم یعنی بیا د قرآن او د حدیث نه اجتهاد او استنباط کوم د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې داسې متعصبین موجود و چې په امام صاحب به اعتراض کولو امام صاحب دوی ته په جواب کې داسې وفرمایل چې عجبا للناس یقولون افتا بالرأي ما افتي الا بالاثر الخيرات الحسان صفحه 20 تبييز الصحيفه صفحه 20 الجواهر المضيه جلد 2 صفحه 202 امام سے فرمای تعجب دغه خلکو ته چې وای چې امام ابو حنیفه پرای فتوا ورکي حلال کې زه د حدیث مطابق فتوا ورکوم دارنګ عبد الله ابن مبارک رحمه الله چې د امام بخاری سے استاد دی د امام بخاری استاد وای لا تقولوا رأي ابي حنیفه ولكن قولوا انه تفسير الحديث ذیل الجواهر جلد 2 صفحه 408 د امام بخاری رحمه الله استاد عبد الله ابن مبارک فرمایي چې د فقه مسائل ته داسې مو وایا چې دا د امام صاحب رایه ده بلکې داسې وایا چې دا د احادیث تشریح ده همدارنګه عبد الله ابن مبارک رحمه الله فرمایي چې لكن الذي تعتمد عليه الاثر لكن الذي تعتمد عليه الأثر من الرأي ما يفسر لك الحديث جامع بيان العلم جلد 2 صفحه 122 یعنی خپل اعتماد په حدیث کوا
او د رای څخه هم دومره کار اخله چې د حدیث په تفسیر کې در سره امداد وکړي. همدارنګه صدر الائمه مکی په خپل سند سره د امام عبدالله ابن مبارک نه رانقلی او فرمایي چې علیکم بالاثر ولا بد للاثر من ابي حنیفه فيعرف به تأويل الحديث ومعناه. مناقب موفقه جلد 2 صفحه 350. یعنی پتا سو لازم دی چې د حدیث او د اثر نه کار واخلئ، په حدیث عمل وکئ، لیکن د حدیث او د اثر د پاره د امام ابو حنیفه ضرورت دی. یعنی تر څو چې د په وجه خلق د حدیث په معنا پوی نشي نو تر هغه پورې عمل کول ور باندې مناسب نه دي. د دې زمانه وابیان د دې زمانه د مولایانو په تشریح کې په احادیث عمل کوي. او صدر الائمه مکی فرمایي چې د احادیث په تشریح د امام صاحب د تشریح مطابق په احادیث باندې عمل وکړه. همدارنګه علامه خطیب بغدادي خپل سند سره د عبدالله ابن مبارک نه روایت کوي چې ان كان الاثر قد عرف واحتيج الى الراي فرأي مالك وسفيان وأبي حنيفة وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فتنة وأغوصهم على الفقه وهو أفقه الثلاثة. بغدادي جلد ديار لصفحة 343. یعنی یو معروف حدیث کرای ته ضرورت لرلو نو بیا د امام مالک او د حضرت سفیانی ثوری او د امام ابو حنیفه رایه مناسبه ده. و بیا د دې زمانی د مولایانو د رایو پسیزي. او بیا فرمایي د امام بخاری استاد عبدالله ابن مبارک چې د ابو حنیفه رایه په دې ټولو کې بهتره ده، ځکه دا په دې ټولو کې ډیر قوي او ډیر دقیق او ډیر جوور مولا او جوور فقیه. مشهور محدث علي بن خشرم رحمه الله فرمایي چې كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقحركم أصحاب الرأي ما قال أبو حنيفة شيئا إلا ونحن نروي فيه حديثا أو حديثين. معرفة علوم الحديث صفحة 6. یعنی علي بن خشرم مشهور محدث ده فرمایي چې اے محدثینو په حدیثو کې تفقه پیدا کړئ، اسنه چې اصحاب الرای په تاسو غالب راشي. امام ابو حنیفه هیڅ داسې خبره نه ده کړې چې موږ ورته یو او یا 2 حدیث نه وي پیدا کړي. د دې نه معلومه شوه چې د اصحاب الرای کار تفقه فی الحدیثو، د امام صاحب کار تفقه او پوهه و په حدیث کې. لامدې وجه حضرت سفیانی ثوری محدثینو ته ترغیب ورکړو چې د اصحاب الرای په شان تفقه فی الحدیث حاصل کړي. او د دوی نه دا معلومه شوه چې د امام صاحب اجتهاد عین د حدیث سره مطابق و. امام صاحب د قرآن او د سنت په موجودګۍ کې هیڅ کله هم د رای نه کار نه دی اخیستی، هیڅ کله هم د قرآن او د حدیث نه مخالفت نه دی کړی، او نه د امام صاحب رایه د قرآن او د حدیث نه بېنیازه وه، بلکې امام صاحب د خپل رایه او د اجتهاد بنیاد په قرآن او په سنت او د صحابو په اجماعي مسایلو باندې قایم کړی و. او سره د دې نه چې اکثریت عالم اسلام د امام صاحب د اصابت فی الرای تعریف کوي، خو بیا هم د امام صاحب د پراخه نظر او د علم د دوستۍ دا حالو چې فرمایل به چې هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر احدا عليه ولا نقول يجب على احد قبوله بكراهية فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأتي به. الانتقاء صفحة 40 او الخيرات الحسان صفحة 40. یعنی موږ څوک په دې اجتهادي او مستنبطه او مسایلو باندې نه مجبورو او نه په چا باندې په زوره منو. که څوک د دې نه ښه اجتهاد کولی شي نو را میدان ته چې هغه د دې نه ښه اجتهاد دې وکړي. امین الله وایي زه را میدان ته یم که نه زه د امام صاحب نه ښه اجتهاد کوم. نو موږ وایو ته د فرج او د پونډۍ په مابین کې فرق نشي کولی. تا په خپل کتاب کې په فقه حنفي اعتراض کړی دی چې په فقه کې لیکلي چې د ښځې د فرج ربع په مانځه کې ښکاره شي نو مونځ کېږي. 123 نمبر اعتراض دی ستا د کتاب د تقلید حقیقت. حالانکه په فقه کې هلته پونډۍ ذکر کړې ده فإن صلت وربع ساقها مکشوف تعید الصلاة. که ښځې مونځ کولو د پونډۍ څلورم یې ښکاره وه نو مونځ نه کېږي او تا ورپسې د پونډۍ په ځای فرج ذکر کړو. دارنګه علامه خطیب بغدادي رحمه الله فرمایي چې امام صاحب به فرمایل هذا رأیي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب منا. تاریخ بغداد جلد 4 صفحه 352. یعنی دا هغه بهترینه رای او اجتهاد دی چې زمونږ په وس کې وو. نو که څوک زمونږ د قول نه بهتر قول مونږ ته راوړي
نو هغه قول به موږ د قول څخه اولا ډیر صحیح وي موږ به په هغې عمل وکړو. همدارنګه امام شعراني رحمه الله د امام صاحب دا قول په داسې الفاظو باندې را نقلی وکان اذا افتا یقول هذا رأي ابي حنیفه وهو احسن ما قدرنا عليه فمن جاء باحسن منه فهو اولى بالصواب. میزان الاعتدال جل اول صفحه 50. یعنی امام صاحب چې د قرآن او د سنت نه یوه مسله راویسته نو بیا به یو فرمایل چې دا زما د رای مطابق د قرآن او د حدیث تشریح ده او زه دومره په دې قادرم. نو که چا د دې نه ښه تشریح وکړه نو هغه به اولا بالصواب وي، د هغه به د قبلولو ډېره مناسبه وي، موږ به په هغه عمل وکړو. امام ابن حجر لیکي چې علم انه يتعين عليك الا تفهم من اقوال العلماء عن ابي حنيفه واصحابه انهم اصحاب الراي ان مرادهم بذلك تنقيصهم ولا نسبتهم الى انهم يقدمون رايهم على سنه رسول الله. لوی عبارت دی خو زه به معنا درته ذکر کم. الخيرات الحسان صفحه 26 او صفحه 28 کې امام ابن حجر رحمه الله لیکي چې په دې خبره ګوره ځان پوه کوي چې دا خبره په تاسو لازمه ده چې تاسو د علماو دا خبره چې امام صاحب او د اصحاب اهل رای دي په دې غلط فهمۍ کې دا تاسو وانه چې د دوی مقصد د امام صاحب تنقیص او بېعزتي ده، او همدارنګه دا غلط فهمي مو نه کوي چې د دوی مقصد نسبت د احنافو دی دې ته چې دوی خپله رایه په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو باندې مقدمه ګڼي، ځکه چې دوی د دې نه بالکل بیزاره دي. ځکه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه په متعددو طرقو دا خبره را نقل شوې ده. د کومې خلاصه چې دا ده امام صاحب فرمایي چې زه د ټولو نه مخکې په قرآن عمل کوم او که په دې کې راته حکم پیدا نشي نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کوم، او که په سنتو کې راته میلاو نشي نو بیا د صحابو اقوال را اخلم، او که د صحابو په مابین کې اختلاف نو بیا به د هغه صحابي په قول عمل کوم کوم به چې کتاب او سنت ته ډیر زیات نږدې او د دوی د اقوالو نه نه وځم، او که د صحابو اقوال راته پیدا نشي نو بیا د تابعینو په قول عمل ځکه نه کوم چې زم مجتهدم او د هغوی په شان زه اجتهاد کوم. امام عبدالوهاب الشعراني رحمه الله لیکي چې فصل في بيان ضعف قول من نسب الامام ابا حنيفه الى انه يقدم القياس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم ان هذا الكلام صدر من متعصب على الامام مطهور في دينه غير متورع في مقاله غافلا عن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ميزان جل أول صفحه 55. یعنی دا فصل په بیان د بیانولو د ضعف د هغه چا د وینا کې دی چې هغوی وایي چې امام صاحب به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې قیاس مقدم کولو. هغه فرمایي چې ګوره په دې ځان پوه کا چې د امام صاحب په باره کې داسې خبرې د داسې خلکو د خولو نه راوځي چې هغه متعصبین دي او د دین په باره کې بې پروا دي او په خبرو کې پرهیز نه کوي او د الله د دې قول نه غافله دي چې د غوږونو سترګو او د زړه او د ژبې د دې ټولو په باره کې به د دوی نه پوښتنې کېږي. امام شعراني رحمه الله په دې باندې د پوره بحث نه وروسته لیکي چې فعلم من جميع ما قررناه ان الامام لا يقيس ابدا مع وجود النص. میزان جل اول میزان الکبرى للشعراني صفحه 50. یعنی مونږ چې کوم بحث وکړو د دې نه دا خبره ښه واضحه شوه چې امام صاحب هیڅکله هم د نص په موجودګۍ کې قیاس نه دی کړی لکه څرنګه چې د متعصبینو بیان دی، بلکې امام صاحب به صرف په هغه وخت کې قیاس کولو چې نص به ورته پیدا نه شو. امام شعراني مخکې لیکي فأولهم تبريا من كل رأي يخالف الشريعة الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. ميزان الكبرى للشعراني جل أول صفحة 50. یعنی د متعصبینو د غلطو نسبتونو برخلاف په ټولو امامانو کې اول امام صاحب د هغې رایې څخه بیزاري اعلان کړې ده کومه چې د شریعت نه مخالفه وي. د قیامت په ورځ به څومره رسوایي وي. امام شعراني صاحب فرمایي د قیامت په ورځ به څومره رسوایي وي د هغه متعصب دپاره لکه د نن سبا وابیان چې د امام صاحب سره مخامخ شي او د امام صاحب دا تهمتونه چې دی په امام صاحب لګوي اولته ورته ټیټې سترګې نیولې وي. دا په یاد لرئ چې د امام صاحب د دې صفایي بیان شافعي المذهب امام شعراني کړی دی او امام شعراني هغه شیخ الکل دی چې ټول امت د ده په علم او په دیانت باندې پوره اعتماد کوي. غیر مقلدین هم په تاریخ اهل حدیث او په نتایج التقلید کې د ده د عباراتو نه استدلال کړی دی.